دا نظم دی د نظم عنوان دی باچا خان او هټلر. لږ وضاحت ضروري ګڼم چې یو وخت و چې د باچا خان بابا کتاب مې ولوستو، هغه پسې مې اتفاقا لمری نه د هټلر کتاب راواخیستو، هغه مې ولوستلو. نو دواړو کې یو څه شی کمپاین دي او غټ تضاد هم دی پکې، خو یو نظم مې کو دواړه نو شریکوم مې درسره. مهرباني. نو اول هټلر دی، هټلر خبره کوي، هغه وایي چې روبو دبدبه وا ټول جهان کې په کردار زما، او تندر و دښمن ته نه بسره و گفتار زما، او ته هم قام پرست وې خو زما په شان آمر نشوې، او کړګو ته په خوله کنه نړۍ واړه یلغار زما، او ما د میونخ ظلمو ته ورکړلو د ننګ سبق، ما د میونخ ظلمو ته ورکړلو د ننګ سبب، جرړې د فساد یهود کړو تورې تار په تار زما، او دا د نازیزم فلسفه جرمن ته ما ورکړه، دا د نازیزم فلسفه جرمن ته ما ورکړه، مونږ عظیم یو وی دې په نړۍ باندې اختیار زما، او تا په ملنګۍ کې په جیلونو کې ژوند تیر کړلو، په جیلونو کې ژوند تیر کړلو. باچا خان ته مخاطب دی کنه، تا په ملنګۍ کې په جیلونو کې ژوند تیر کړلو، یو قدم اسټاریا کې او بل په کوهسار زما، او تا د خپل ولس په تربیت کې خیانت کړی، تا د خپل ولس په تربیت کې خنایت کړی، او ته او ستا په شان په کتابه کې دی غدار زما، او کاش چې ستا په شان د میړانو کام کې پیدا وای زه، کاش چې ستا په شان د میړانو قوم کې پیدا وای زه، بېشکه چې اوس په دې ټول جهان بادشاه وای زه. جواب کې ورته باچا خان بابا وایي چې ستا لفظنې ته لا هم هغه شان حیران یمه، ستا لفظنې ته لا هم هغه شان حیران یمه، او ستا دبدمه ختمه شوه زه هغه شان روان یمه، ستا قوم پرستۍ ته امر نه کړلې امیر یې کړې، او څوک دي چې نن وایي زه یې غړی د کاروان یمه، او تا د میونخ زلمي په خاورو کې ټول خاورې کړل، میونخ زلمي ټول په خاورو کې ټول خاورې کړل، نن هم د یهود سترګو کې خار زه خراسان یمه، او ستا د فلسفې په وجه لوټي لوټي شو جرمن، ستا د فلسفې په وجه لوټي لوټي شو جرمن، او صرف جرمني نه دلته زه هم په لړزان یمه، ما د جیلخانو نه راج کولو د اولس په زړه، ما د جیلخانو نه راج کولو د اولس په زړه، نوم عبدالغفار و زمانن فخر افغان یمه، او ما مې خپل اولس د نفرتونو را بهر کړلو، ما مې خپل اولس د نفرتونو را بهر کړلو، تا ته که هر څه ښکارم د قوم د زړه درمان یمه، او ما چې قوم د عدم تشدد په لار روان کړلو، ما چې قوم د عدم تشدد په لار روان کړلو، نور مې هم عظیم کړلو او نور مې هم روښان کړلو.